वतन 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 ताज है अफगान वतन. السلام عليكم رورا. वालेकुम सलाम. هاي جوړې کله دې خیر شي سلام شي. اے رورا دا مریض مې راولې دې وخت چې د خار کې ګرځوم نه پوهېږم چې چاله وېسم څوک راته وایي چې د اتم نمبر مې نه خانه دلته وېسه څوک وایي نهم له وېسه څوک وایي لسم له وېسه څوک وایي اووم له وېسه سرګردانه یم نه پوهېږم دې سره څه وکړم. دا څه تکلیف لري دا ولې؟ دا ته وګوره څومره جو دی افغانستان. الله دا خو ډېر خراب شوی که نه؟ که نه پام کوو چې نهم نمبر ته لاړ نه شې. ولې؟ هلته آرایشګاه ده آرایشګاه نهم ته لاړ نه شې چا غلط ادرس درته درکړی دی. د دې علاج چې دی صرف یو نفر کولی شي یو ډاکټر یې کولی شي چې هغه په اتم نمبر کې ناست دی. اتم نمبر اتاق ته به لاړ شي. دا ډاکټر چې دی ډېر پوه ډاکټر دی مطالعه یې کړې ده کتابونه یې لوستي دي پروفیسر دی. پام کو چې غلط نه شي. دې نورو اطاقونو ته پام کو د اووم ته شپږم ته پنځم ته څوک قصاب دی روزانه څوک روزانه یو شی دی څوک بل شی دی صرف او صرف اتم نمبر ته به هم ته لاړ نه چې همدغه اوس لاړ لوبه یې ګورې مخکې د کتاب یې ښیي خیر اوسې ورور اتم نمبر ته لاړ شي. د دې علاج صرف هماغه کولی شي. الله اتم نمبر زندہ باد. ماشاءالله ما درته نه ویل چې اتم نمبر زنده باد.